زنده باد اسلام، مرد به امریکا، مرد به غلامان امریکا، مرد به جاسوسان امریکا. لکه څرنګه چې هیوادوال او دنیاوالو ته معلومه ده چې څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې زموږ په هیواد کې جګړه ادامه لري، چې زموږ د هیواد مادي، معنوي او بنیادي هستوګود یې له خاورو سره خاورې کړه. فلکونه انسانان شهیدان شول، فلکونه نور معلول او معیوب شول، په میلیونونه انسانان اواره او مهاجر شول. دکاندارانو تر شا ولاړ دي. موږ تاسې هیڅ کله باید ځان یوازې احساس نه کړو. امارت زموږ دی، موږ د امارت. دغه نظام چې 20 کاله افغانانو دعاې ورته کولې چې یو سرتاسري سوله د شرقه څخه تر غربه او د شماله څخه تر جنوبه پورې راسي، لله الحمد اوس دغه سوله تامین شوې ده. باید هیڅ چا ته اجازه ورنکړو چې دغه نسبي سوله چې راغلې ده دغه بیا راته خرابه کړي. څوک چې د امارت پر ضد، څوک چې د افغانانو پر ضد، څوک چې د افغانستان د اسلامي نظام پر ضد بغاوت کوي، هغه د دې هیواد دشمنان دي، هغه زموږ نه دي، هغه د دشمن په نفع باندې کار کوي. چی نسبت رفته بودم دستاوردم چی است؟ سال پس میخواهد که قصد خدا از افغانا بگیره. افغانا و نمو غیورا و نمو شجاع و مردانای هستند که به تاریخ ثابت کردن و بازم انشاءالله شکست میتشان. مرد به امریکای خائن